افغانان ورونو دا عکسونه مې چېرته لګولي دا د اسلام دشمنان د دنیا غټ دهشتګر د پاکستان مرتد ادارې د ISI د قاتل ادارې چې زموږ 40 لکه افغانان ماشومان شهیدان کړي زموږ وطن یې برباد کړی دی زموږ لر و بر پښتانه افغانان یې تباه کړي په 10 لکه بنګالیان شهیدان کړي په لکاو بلوچان شهیدان کړي دا د امریکایانو د روسانو د اسرائیلونو د چینیانو د ټولو غټ دشمنان د اسلام او د انسانیت دغه دي او د دې د مردار چهرې د دې د مردار مخونه چا راښکاره کړل دا منظور پښتون او عمران خان یو تینه کمیس ویسو بل تینه پرتوګ ویسو افغانانو ورونو ستاسې ګیله په حقه وانیوه زه داسې نه یم چې تاسې ما ونې نیوکې مه کوئ ما د عمران خان سپورټ چې کوو ولې مې کوو ځکه زه 8 کاله د دغه ISI د دغه دهشتګر ریاست په خلاف وم خو کوم مبارزه چې ما کوله هغه عمران خان همغه خبرې کولې نو خبره دا وه چې نن دا مجبوره شو د پاکستان په تاریخ کې د ISI د دې مرتد ادارې مشران چې دلته د عمران خان په خلاف باندې دا خبرې وکړي دا چا وکړه دا همدغه عمران خان وکړه ګورئ د عمران خان د شفاخانو صفت چې ما کوو دروغ خو نه و که نه چې کوم سره هسپتالونه جوړ کړي ګوره اوس تاسو معلومات کېږي څومره افغانان پکې زموږ علاج کوي شفاخانه وه چې جناح هسپتال دې په کابل کې وي او دغه صفت به زه نه کوم د عمران خان د شفاخانې پوهنتون یې جوړ کړی دی کالجونه جوړ کړي دا په خپل دیوال دی کوم دروغ نشته دا خو ما ته د خپلو مشرانو ته د پیغور په حساب باندې دا کول چېرې عمران خان دا کارونه کوي تاسې ولې نشئ کولی په کرکټ کې صفت مې چې کوو په کرکټ کې د دې هسټري معلومه ده خو په سیاست کې چې کومې خبرې ما کولې د 8 کالونه هغه عمران خان وکړي نو ما په دې باندې سپورټ کوو زه نه د عمران خان د پارټۍ سړی یم نه په پاکستان باندې ما څوک خرڅولی شي زه هغه شخص یم چې ما د ټولو نه زیاتې مظاهرې په لندن کې د پاکستان سفارتونو مخې ته کړي نو زه څنګه خرڅېږم ګورئ موږ کوم کار چې کوو هغه موږ ته عمران خان اسانه کړو نن چې د پاکستان د فوج کومه بېعزتي وشوه کوم توهین ورته خلک کوي په 15 کالو تاریخ کې داسې کار چا نه دی کړی لکه کوم کار چې عمران خان او منظور پښتون وکړو نو خبره دا ده چې ان شاء الله د دې وخت را روان دی چې دې سره به هغه کار کېږي چې څنګه په بنګلادیش کې د دې کمیسونو پرتوګونه ایستلي ان شاء الله همدغه منظور پښتون به همدغه عمران خان به ما چې سپورټ کوو افغانان ورونو ما په دې کوو زه نه په پیسو خرڅېږم تاسې راغلې په ما باندې ویډیوګانې وکړې په ما انتقادونه وکړه زه منم هر څه خو زما مطلب چې هغه دا و چې دغه دهشتګر او دا د انسانیت دشمنان د اسلام دشمنان او د افغانانو دشمنان د لر و بر افغان دشمنانو ان شاء الله ورځې شپې را روانې دي چې په دې اټک باندې به د خیره ورړو زما د عمران خان سپورټ